قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې خپرونه په لاندې تلاوت سوو آیاتونو باندې پیل کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی د تلاوت سوو آیتونو په پیل کې یو ځل بیا موږ د بني اسرائیلو یا د یهودو د حال نه خبروي او د البقرې سورې په تلاوت سوو آیتونو کې چې د 4 آیت نه پیل کېږي داسې فرمایي: ای بني اسرائیلو او یهودو، سره د دې ټولو نصیحتونو او خو وعظونو او ډیرو معجزو چې موسی علیه السلام درته راوړي، بیا هم ستاسو زړونه د تیږې غوندې دي او یا د هغې نه هم ډیر کلک سوي دي او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی او په خپل حال باندې پاتې دي. حال دا چې په تیږو کې بدلون راځي او داسې تیږې هم سته چې کله وچوي یالې ورڅخه جاري کیږي او داسې تیږه هم سته چې کله پکې درز راسي نو اوبه ورڅخه راوځي او د دغسې تیږو یو ساری هغه تیږه وه چې کله موسی علیه السلام هغه په خپله امسا باندې ووهله نو د هغه د قام د خیلونو یا کورنیو په شمېر 12 چینې اوبه ورڅخه جاري سولې. او همداراز داسې تیږې هم سته چې د الله د ویرې نه د غرو د څوکو نه رالویږي او کنډه کیږي. خو به دې پوه سئ ای بني اسرائیلو چې الله تعالی ستاسو د حال او کړو نه بېخبره نه دی او هغه ستاسو په ټولو اعمالو باندې علم لري او سزا به یې درکوي. قدرمنو ورونو، الله تعالی په ورپسې آیت شریف کې مؤمنانو ته په خطاب کې داسې فرمایلی دي: ای مؤمنانو، اوس چې تاسې د یهودو د زړونو د حال نه خبر سولی او د هغوی حقیقت درته بیان سه، نو آیا بیا هم تمه لرئ چې هغوی به در باندې ایمان راوړي او اسلام کې به داخل سي؟ نه، کله هم دغسې تمه او توقع د یهودو نه مه کوئ، ځکه د هغوی ځینې ملایانو به د الله کلام په تورات کې چې په دوی نازل سوی و اورېده او بیا به یې د هغه د رښتیا معنا د پوهېدو نه وروسته هغه بدلاوه او غلطه معنا به یې ورڅخه اخیستله او په دې هم ښه پوهېدل چې دوی د الله تعالی کلام بدلوي او دروغ وایي. او کله چې به هم دغه یهود د مسلمانانو سره یو ځای سول، په خوله به یې هغوی ته وویل چې موږ ستاسو په دین او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی چې د راتګ زیری تورات را باندې کړی. خو کله چې به دغه د یهودو منافقین یو بل سره په خپل منځ کې راټول سول، نو بیا به یې یو بل ملامتاوه او ورته ویل به یې چې آیا تاسو مؤمنانو سره د محمد په باره کې هغه خبرې کوئ چې الله تاسو ته هغه په تورات کې بیان کړي دي؟ آیا تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا کار تاسو ته تاوان لري او مؤمنان به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې دا خبرې په تاسو باندې دلیل ونیسي او تاسو به ورباندې ملامت کړي؟ نو نور د داسې رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ. خو آیا یهود په دې نه پوهیږي چې الله د هغوی په پټ او ښکارا ټول حال باندې علم لري او په پوهیږي او د دوی هیڅ جرم او ګناه د الله نه پټه نه ده؟ او په یهودو کې عامیان هم سته چې په لیک او لوست باندې نه پوهیږي او په تورات باندې چې پکې د اسلام پیغمبر صفتونه سوي دي هم نه پوهیږي او د دوی سره یوازې دروغزن او کاذب تورونه او بد ګمانونه دي. نو هلاکت
او تباهی او سخته سزا د هغو کسانو لپاره ده چې هغوی دغه کتاب د خپلو ګټو لپاره لیکلی دی او بیا وایي چې دا د خدای نه راغلی کتاب دی. حال دا چې دغه تحریف سوی کتاب د دوی لیکنې دي چې تورات یې ورباندې بدل کړی دی او دغه تورات چې اوس د دوی په لاسونو کې دی هغه تورات نه دی چې په موسی باندې نازل سوی و. خو د یهودو پوهان او ملایان غواړي تورات په لږ روپو باندې خرڅ کړي. نو دغه لیکوالان او یهودو ملایان د خدای تباه کړي چې دا خبرې لیکلي او د الله کتاب تحریف کړی دی او هم دوی ته د هلاکت او تباهی سزا ده چې په خپل دې کار سره حرام مال لاسته راوړي. او بني اسرائیلو ویل چې د دوزخ اور په آخرت کې منګ څو د ګوتو په شمیر لږ ورځې سوځي. نو ته ای د اسلام پیغمبره ورته ووایه چې آیا تاسو د الله سره په دې کې څه تړون او کم تعهد لرئ او د هغه نه څه وعده اخیستې ده؟ نو که چیرې داسې وي الله تعالی هیڅکله هم د خپل عهد او تړون خلاف کار نه کوي. او یا دا چې تاسو په الله باندې دروغ وایي او د هغه شي تور لګوي چې ورباندې نه پوهیږي. گویا دا چې ستاسو دغه وینا ټوله دروغ او په الله باندې ناحقه تور او تهمت دی. هو څوک چې بد کار وکړي او په الله کافر سي نو د دوی ګناه په دوی باندې له هرې خوا راغونډېږي او دغسې کسان دوزخیان دي او د دوزخ په اور کې به تل سوځي. او هغو کسانو چې ایمان راوړه او ښه کارونه یې وکړل هغوی جنتیان دي او دوی به د جنت په نعمتونو کې تل پاتې وي. قدرمنو ورونو او ورپسې مبارک آیت شریف کې بیا الله تعالی بني اسرائیلو ته په خطاب کې فرمایي او هغه وخت ای بني اسرائیلو را په زړه کړئ چې موږ د یهودو نه هوکړه او تعهد واخیست چې تاسو به د الله نه پرته د بل چا عبادت او بندگی نه کوئ او خپل مور او پلار سره به ښه کړئ او هم به خپلو خپلوانو سره او یتیمانو او بیوزلو او مسکینانو سره هم ښه کړئ او ورسره به مرسته کوئ او خلکو ته به خوږې خبرې کوئ او لمنځونه وکړئ او زکات ورکړئ. خو بیا تاسو ای بني اسرائیلو او یهودو د دې ټولو هوکړو او الله سره خپلو تعهدونو نه په شا سوئ او هغه مو د پښو لاندې کړل او ډېر لږ کسان په دغو تعهدونو باندې ټینګ پاتې سول او بیا هم داسې تاسو د الله د حکمونو نه خپل مخ اړوینې ته دوام ورکړ. ای بني اسرائیلو هغه وخت هم را پیاد کړئ چې موږ تاسو ته هوکړه او تعهد واخیسته چې د یو بل وینې به نه تویوئ او نه به سره وزنئ او یو بل به د کور او کلي نه نه شړئ او بیا تاسو په خپلو دغو هوکړو اقرار وکړ او په رښتیا توبې شاهدان یاست. خو د دې سره سره بیا هم تاسو ای یهودو چې یو بل مو سره مړه کړل او یوې ډلې بله ډله او یو خیل بل خیل د خپل کور او کلي نه وشړل او په یو بل باندې په بغاوت او په تیری کې د خپلو دښمنانو نه مرسته اخلئ تر څو خپل تربرونه ورباندې وټکوئ او کله چې هغه برمته کسان د دښمن په لاس کې درته بیرته راسي نو د دوی په ازادۍ کې هم ډیر زیار باسي او فدیه او نذرانه ورکوي. حال دا چې د هغوی شړل د کور او کلی نه په تاسو حرام او ناروا دي نو ستاسو دغه کارونه څومره ناروا او بد دي. گویا دا چې تاسو ای یهودو د تورات په ځینې آیاتونو باندې ایمان راوړئ او ځینو نورو نه یې منکر یاست. نو ای یهودو څوک چې ستاسو د ډلې او قام نه دغسې کارونه وکړي د هغوی سزا چی ده مګر دا چې هغوی د دنیا په ژوند کې ذلیل خار او رسوا سي او د قیامت په ورځ به په آخرت کې الله دوی ته سخته سزا ورکړي او الله
هیڅکله هم ستاسو د دغو کړو وړو او بدو عملونو نه غافل او بې خبره نه دی. او دغو کسانو چې د بني اسرائیلو د قام نه و د دنیا لنډ ژوند یې د آخرت په تلپاتې ژوند باندې غوره که او آخرت په دنیا خرڅ که، نو د دوی نه عذاب او سزا نه سپکیږي او نه ورسره مرسته کیږي. ګرانو ورونو، دغه د یهودو غندل سوي اعمال او خویونه کیدای سي چې په ډیرو نورو امتونو کې هم وي، نو ښایي چې موږ ورڅخه پند واخلو او خپل ځانونه د دغسې بدو کارونو نه او بدو رواجونو نه وساتو، تر څو الله را باندې په قار نسی او خپل رحمت نم ونه رټي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.